دا یو کس دی چې د پلار یې ډېره سخته بېعزتي کړې ده او په موټرسایکل پورې راښکلی دی ډېر لرې ضیا پورې. او هغې نه وروستو باوجود چې کوم دی معافي هم ترنه غوښتې ده. په دې ویډیو کې درته زه ټول حقیقت ښایمه چې دا څه وجه ده، څنګه څه دا حقیقت دی که دا څه ډرامه ماما جوړه شوې ده. په دې ویډیو کې درته ټول حقیقت درته ښکاره کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو شاهد مندوخیل یمه. ملګرو یو زوی راپاسي او د پلار سره څومره سخت چې کوم دی زیاتی کوي، په موټرسایکل پورې راکاږي، ډېر سخت ظلم ورسره کوي. ملګرو دې کې څومره حقیقت دی، کوشش وکئ د نورو ملګرو سره هم شیر کئ په جمع باندې چې ټولو ملګرو ته ورسي چې یو زوی راپاسي او پلار سره ډېر زیات ظلم کوي. ملګرو دا ویډیو تاسو ته په دې سیټ کې ښکاري، دا ویډیو راسره وګورئ، بیا بعد کې زه هم درسره دوه درې خبرې په باندې کوم. دا ته څه کوې بچې؟ دا ظلم راسره مه کوه بچې، دا زیاتې راسره مه کوه. بابا ستا دا لسه زما او زما د ښځې زندګي په عذاب کې ده. نن د سره داسې کار کومه چې دا ټول کور دنه خالي کومه. نن دې نه پرېږدم بابا، زهر دل در کومه او دا ټوله کیسه نن ختمومه. بچیا دا ظلم راسره مه کوه زویه، دا ظلم راسره مه کوه. بابا ستا د دوایي خرچې موږ نورې نشو برداشت کولی. کور کې مې دنه ښځه تنګه ده ستا د خدمت نه. نن در سره داسې کار کوم چې ته به یاد ساتې. نن در باندې زهر څکم زهر. ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، یقینا چې پلار سره دومره زیات ظلم کوي، ده به په جنت کې مشکله ده چې ځای وي د داسې کس. خو دا خو یو ډرامه ملګرو جوړه شوې ده، اصلاحي یو ډرامه ده، یو ډېر ښکلی پیغام یې پکې ورکړی دی. خو تاسو خپل مور او پلار چې کوم دي ډېر زیات خیال کوئ. ملګرو په جنت کې مو بیا زیات چې کوم دی نه مو وي، ځکه چې مور او پلار نه دعاګانې واخلئ، مور او پلار سره ډېره زیاته مینه وکئ، ځکه چې مور او پلار چې کوم دي تاسو واړه رالوی کړي، دومره حد ته تاسو راورسئ، او هغې نه باوجود چې کوم دی تاسو مور او پلار خبره نه منئ، مور او پلار پسې خبرې پسې تاسو مخ اړوئ. او داسې خلک هم ما پکې لیدلي چې کنځلې هم مور او پلار ته چې کوم دي کنځلې هم ډېرې زیاتې کوي. ملګرو دا کیسې چې کوم دي بالکل مه کوئ، او ځکه چې دا یو اصلاحي ویډیو جوړه شوې وه، یو پیغام یې پکې ورکړی دی چې د مور او پلار ډېر زیات خیال تاسو کوئ. مور او پلار چې کوم دي د جنت حساب دی، مور چې کومه ده د جنت دروازه ده. ملګرو او تاسو ډېر زیات خیال کوئ چې داسې چېرته ظلم ونه کوئ په مور او پلار باندې. خدای پاک په دې باندې ناراضه کېږي چې د مور او پلار خیال تاسو نه ساتئ، د مور او پلار بېعزتي تاسو کوئ، د مور او پلار غیبت تاسو کوئ. او داسې خلک هم ما لیدلي دي چې بل کس سره، انډیوال سره، ملګري سره، دوست سره ناست وي، د مور او پلار د ټول کور چې کوم دي غیبت کوي چې زما مور او پلار داسې دي، زما مور او پلار هغسې دي. خو په دې کې زه یو پیغام درکومه چې مور او پلار ته هم پکار دی چې یو بچي ته وړوکوالي کې دومره تربیت پکار دی چې د هر چا عزت کوي. که د هر چا عزت نه کوي چې ته ستا چې د مور او پلار عزت په خپله باندې کولی شي. ځکه چې دا ډرامه تاسو وکته، دا یو اصلاحي ډرامه جوړه شوې ده. زموږ یو ورور دی هغه جوړه کړې ده، ډېرې ښکلې ښایسته ډرامې جوړوي په دې اصلاحي پیغام باندې. ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، موږ ته خپله رایې کمنټس کې ضرور راکئ، ویډیو ملګرو سره هم شیر کئ. ما شاهد مندوخیل والو ته راکړئ اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.